Hey, let's find out and discover that what's your English level. Did you know this before? ستاسو د انګلیش لیول سره یعنی ستاسو انګلیش په کم لیول دی؟ بګینر دی، انټرمیډیټ دی او کنه ایڈوانس دی؟ څه پته درته شته؟ دا معلومات به انشالله نن تاسو ته د دې ویډیو د کتل نه وروسته وشي، ځکه چې نن په دې ویډیو کې موږ تاسو نه یو ورکوډ شانې ټیسټ اخلو، د انګلیش یو ورکوډ شانې ټیسټ چې په دغه ټیسټ باندې ډیر زیات ریسرچ شوی، ډیر تحقیق پې شوی او د دې نه وروسته بیا دا منځته راغلی دی او دا ټیسټ جوړ شوی دی. د هغه خلکو دپاره جوړ شوی دی څوک چې دا غواړي چې معلوم کړي چې پته ورته ولګېږي چې د دوی د انګلیش لیول سره د دوی انګلیش په کم لیول باندې دی. آیا د دوی انګلیش بګینر دی، انټرمیډیټ دی او که نه ایډوانس دی؟ نو نن به موږ ستاسو نه دغه ټیسټ هم اخلو، خو دې سره سره به تاسو انشاءالله ډېر زیات ګرایمر هم زده کوئ. کوم ګرایمر هم چې آلریډي زده کړي دي هغه به ورسره ستاسو ډېر زیات امپروو شي او دې سره سره نیو وکیبلري الفاظ جملې چې هغه به ستاسو په ډیلي کنورسیشن کې په روزمره خبرو اترو کې ډېرې زیاتې په کار راشي. نو اوس ما پسې راځئ او ځان سره پنسل، ربړ، شاپنر، پرچه بورډ او دا هر څه راولئ، ځکه چې د پیپر په دوران کې د امتحان په دوران کې به بل کس پسې اواز نه کوي چې شاپنر راکا، پنسل راکا، ربړ راکا. هسې ګپ لګوم، د هیڅ څه ته هم ضرورت نشته. خو وګوره د نقل کولو کوشش هم ونه کوئ، ځکه چې سی سی ټي وي کیمره به ستاسو په سر باندې لګېدلي او که چا سره نقل ګیر شو بس په پیپر باندې په پارچه باندې به ورته په سور بالپین باندې لیکل کېږي کینسل. اوس راځئ چې دا ټیسټ ورکو، یعنی تاسو دا ټیسټ ورکئ. د ټیسټ د شروع کېدو نه مخکې پر یو څو خبرو باندې ځان خامخا پوه کړئ. په دغه ټیسټ کې په دې امتحان کې ټوټل 30 کوېسچنز دي ورکړي، یعنی 13 پوښتنې دي ورکړي. دغه 13 پوښتنې بیا موږ راغوستې دي په دریو ګروپونو باندې، په دریو لیولو باندې موږ تقسیم کړي دي. لس ورکې د بګینر لیول دي، لس ورکې د انټرمیډیټ لیول دي او همدغسې لس ورکې د ایډوانس لیول دي. نو تاسو په سکرین باندې کوېسچن ښکاري، پوښتنه به درته ښکاري. بیا موږ تاسو ته 15 سیکنډز درکوو. صحیح ده، په دغه 15 سیکنډو کې به تاسو د دغې پوښتنې جواب پیدا کوئ. خو که 15 سیکنډ ستاسو لپاره کافي نه وي، 15 سیکنډ ستاسو لپاره لږ وخت وي، نو بیا به تاسو داسې کار کوئ چې دا ویډیو به تاسو پاس کوئ، لکه داسې. نو کله چې تاسو ویډیو پاس کړئ د دغه پوښتنې په باره کې، د کوېسچن په باره کې ښه سوچ وکړئ چې کوم صحیح جواب وي، صحیح جواب ورکړئ او مخکې ځئ. بیا چې کومه پوښتنه غلط وي، کوم کوېسچن غلط وي، نو موږ به راته وایو چې یاره دا ولې غلط دی. نو همدغه شان به تاسو نیو وکیبلري هم زده کوئ او ګرایمر به تاسو زده هم کوئ او کوم چې تاسو زده کړي دي هغه هم ډېر زیات سټرانګ شي. بله خبره دا چې خامخا ځان سره نوټ کوئ، ځان سره لیکئ. تاسو چې کوم جوابونه صحیح کوئ هغه هم ځان سره لیکئ او کوم چې غلطوئ هغه هم ځان سره لیکئ، یعنی یو مې صحیح کو، یو مې غلط کو، یا دوه مې صحیح کړل، یو مې غلط کو. نو همدغه شانې بیا د ویډیو په اینډ کې به تاسو دا پته ولګي چې ستاسو لیول کوم دی، بګینر دی، انټرمیډیټ دی او که ایډوانس دی. او که چېرته نوټ نه کړئ نو بیا تاسو غلطېدلی شي او په لیول پیدا کولو کې به تاسو ته مشکل وي. Question number 1, the beginner level. Are you ready or I'm gonna kill you? اول درنه پوښتنې کوم په بګینر لیول کې. لومبنۍ لس پوښتنې د بګینر لیول دي او لومبنۍ پوښتنه ورکې ده لومبنۍ کوېسچن. I goes to school یا I go to school. په دې کې کم یو صحیح دی، کم یو غلط دی، A او که B. مطلب یې دا دی چې زه سکول ته ځم. صحیح جواب دی B, I go to school. ولی ځکه چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی او په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې که چېرته تاسو زموږ د ټینسز ویډیو کتلي مونږ اپلوډ کړې وه، نو په هغه کې مونږ تاسو ته ویلي چې د ایس یا د ای ایس اضافه آی سره نه کېږي. صحیح ده، آی سره هم نه کېږي او پلورل سبجیکټ سره هم نه کېږي، صرف سنګولر سبجیکټ سره په پازیټیو سنټنس کې د ایس یا د ای ایس اضافه کېږي. نو مونږ آی سره د ایس یا د ای ایس اضافه نشو کولی، نو مونږ ویلي چې آی ګوز ټو سکول دا غلطه جمله ده او آی ګو ټو سکول دا صحیح جمله ده. کوېسچن نمبر 2، دویم نمبر پوښتنه. She don't like kebab. She doesn't like kebab. پرې کې کم یو صحیح دی. مطلب یې دا دی، معنی یې دا دی چې د هغې کباب نه دی خوښ. کباب ته په انګلیش کې هم کباب وایي. نو she don't like kebab یا she doesn't like kebab. تاسو وایئ چې پرې کې کم یو صحیح دی او کم یو غلط دی. سوچ پې وکړئ.
صحیح جواب دی she doesn't like kebab. ولې ځکه چې دا هم present indefinite tense دی او په present indefinite tense کې په negative sentence کې په منفي جملو کې مونږ څه کوو مونږ د singular subject نه بعد د he she it وغیرہ یا د بل یو singular subject نه بعد مونږ څه لګو مونږ does not لګو مونږ do not نه لګو نو که she راشي که he راشي که it راشي او که بل یو singular subject راشي نو مونږ does not لګو صحیح ده مونږ do not نه لګو. Question number 3 اوس دریم نمبر پوښتنه they go to school by bus they go to school in bus مطلب یې دا چې هغوی سکول ته په بس کې ځي یعنی بس ورپسې راشي سهار کې په بس کې کینی او سکول ته لاړ شي خو تاسو اوس ما ته دا ووایئ چې د ګرایمر په لحاظ سره according to ګرایمر په دې کې کم یو سنټینس کم یو جمله دا صحیح ده او کومه جمله غلطه ده سوچ پې وکړئ او بیا موږ ته جواب راکړئ. په دې کې کوېسچن نمبر 1 یعنی they go to school by bus دا صحیح ده او in bus دا غلطه ده ځکه کله چې موږ په انګلیش کې ټرانسپورټیشن خبرې کوو یعنی کله چې موږ داسې وایو چې هغوی په بس کې ځي کار ته په موټر کې سکول ته ځي په سایکل باندې خپل ځای ته ځي په موټر سایکل باندې یعنی کله چې موږ داسې خبرې کوو نو بیا موږ in نه وایو موږ بیا by وایو صحیح ده by bus by car by truck by cycle by motorcycle او مونږ داسې نه وایو چې ان موټرسایکل ان ټرک ان ټیکسي مونږ بای وایو. کوېسچن نمبر 4 څلورم نمبر پوښتنه څلورم نمبر سوال my uncle has a very small house my uncle has a small house مطلب خو دا دی چې زما د تره یا زما د ماما انکل په انګلیش کې ماما ته وایي او تره ته وایي او زما د ماما کور ډېر زیات ورکوټی دی د سنټینس مطلب دا دی خو اوس تاسو مونږ ته دا ووایئ چې په دې کې کم یو جمله د ګرامر په لحاظ سره صحیح ده او کومه غلطه ده سوچ پې وکړئ. په دې کې صحیح جمله چې ده هغه ده my uncle has a very small house او دا دویم نمبر سنټینس په کوم کې چې عین د راغلي دا غلطه جمله ده ولې کله چې موږ په انګلیش کې د سینګولر سیز په باره کې خبرې کوو د سینګولر مطلب دی واحد یعنی یو چې یو سیز یوي او د هغې په باره کې موږ خبرې کوو لکه کور یو دی که نه او د سنټینس کې د کور په باره کې خبر راغلی ده نو موږ څه کوو بیا موږ آرټیکل استعمالوو آرټیکل څه ته وایي آرټیکل د A and the دې ته آرټیکل وایي په دې باندې موږ ویډیو جوړه کړې ده خیر د هغې لینک به زه درکړم خو بس دې ته آرټیکل وایي چې څوک درنه پوښتنه وکړي آرټیکل څه ته وایي A and the دې ته آرټیکل وایي نو کله چې موږ د سینګولر سیز په باره کې په انګلیش کې خبرې کوو بیا موږ د دې آرټیکل نه یو خامخا استعمالوو نو که تاسو وګورئ زموږ په لومبنۍ جمله کې my uncle has a very small house په دې کې آرټیکل A راغلی دی نو دا صحیح ده او په لاندنۍ جمله کې موږ د سینګولر سیز په باره کې خبره کړې د کور په باره کې خو موږ ورکې آرټیکل نه استعمال کړی ای ورکې موږ نه استعمال کړی نو په دې وجه باندې کله چې تاسو په انګلیش کې د سینګولر سیز په باره کې خبرې کوئ د ای مطلب د یو صحیح ده ا هاوس مطلب یو کور ا کار مطلب یو موټر ا موټرسایکل یو موټرسایکل ان اپل یو سیو نو کله چې تاسو د سینګولر سیز په باره کې خبرې کوئ بیا به آرټیکل ای دا به خامخا استعمالوئ. Question number 5 پنځم نمبر پوښتنه look at that boy over there look at this boy over there مطلب خو دا دی چې هغه هلک ته وګورئ هغه هلته چې ولاړ دی یا هغه سړي ته وګورئ هغه هلته چې ولاړ دی د جملې مطلب خو دا دی خو تاسو اوس ما ته دا ووایئ چې په دې کې د ګرایمر په لحاظ سره کم یو صحیح ده یعنی کله چې تاسو وایئ چې هغه هلک ته وګوره هغه هلته چې ولاړ دی یا هغه سړي ته وګوره هغه هلته چې ولاړ دی نو تاسو به څنګه وایئ look at that boy over there او کنه داسې به وایي چې look at this boy over there کوم یو جمله صحیح راځي په دې کې صحیح جواب دی صحیح جمله ده look at that boy over there ولې لاول خو به زه تاسو د over there په مینینګ باندې پوه کړم د over there مطلب دی هغلته لکه پښتو کې چې کله موږ وایو هغلته یو څه هغلته کېده هغلته هغه هلک ته وګوره هغلته سړي ته وګوره جینۍ ته وګوره ا دیوال ته وګوره ا ټرک ته وګوره هغلته نو په انګلیش کې بیا د دې لپاره استعمالیږي over there نو چې over there مونږ ووایو صحیح ده یعنې مونږ وویل چې هغلته نو دا خو زموږ نه لرې شو که نه نو همدغسې that استعمالیږي د لرې څیز دپاره څه چې زموږ نه لرې مونږ د څه لپاره اشاره کوو که نه نو مونږ وایو that چې رانه لرې او چې راسره نږدې مونږ وایو this صحیح ده د this مطلب دی دا چې راسره لنډي نو که تاسو دویم نمبر سنټینس ته وګورئ نو مونږ ورکې ویلي دي look at this boy یعنې دې هلک ته وګوره هغلته چې ولاړ دی
یعنی دې لیک ته وګوره دلته د دس مطلب خو دلته نږدې او د اوور دین مطلب د هغه هلته چې ولاړ دی نو دا غلط راځي که نه ته بیا داسې وایې look at that boy over there صحیح ده امید کوم چې بری باندې پوه شوي یاست question number 6 شپږم نمبر پوښتنه how does your father feel now does how your father now feel د سنټنس مطلب خو دا دی چې ستاسو پلار ستاسو والد صاحب اوس څنګه دی څه ګزاره شوې ده که نه دا مطلب دی خو کله چې تاسو په انګلیش کې چا نه داسې پوښتنه کول غواړئ نو آیا تاسو به څنګه وایئ داسې به وایئ چې how does your father feel now او که نه داسې به وایئ چې does your father how feel now داسې تاسو څه وایئ د ګرامر په لحاظ سره به دې کې کوم یو جمله صحیح ده کوم یو جمله ستاسو په ذهن باندې ستاسو په غوږونو باندې صحیح لګي صحیح سنټنس صحیح جمله ورکړي ده how does your father feel now او دا دویم نمبر سنټنس دا مکمل غلط دی ځکه کله چې موږ په انګلیش کې یو داسې پوښتنه کوو نو د دې سټرکچر تاسو په سکرین باندې ښکاري یعنی د دې فارموله چې تاسو پوښتنه کوئ که نه نو یعنی داسې پوښتنه کوئ نو بیا به دغه پوښتنه تاسو د سټرکچر د دې فارمولې مطابق لګوئ لاول به څه لګوئ WH ورډ به لګوئ د WH ورډ مطلب دی هغه الفاظ چې په هغې کې WH راځي لکه what where who او داسې ورپسې ځه بیا auxiliary verb د auxiliary verb مطلب دی helping verb helping verb څه ته وایي لکه do does did is am are was were have has had دې ټول ته وایي helping verb او د دې نه بعد بیا main verb بیا main verb لکه go eat drink وغیره داسې verb یعنی کار په verb باندې موږ یو غاټ ویډیو جوړه کړې ده لینک به انشالله د ویډیو په اینډ کې درکړم question number 7 اوس اووم نمبر پوښتنه I didn't went to school yesterday I didn't go to school yesterday مطلب خو دا دی چې پرون زه سکول ته لاړ نړم نو کله چې تاسو په انګلیش کې داسې خبره کول غواړئ چې یاره پرون زه سکول ته لاړ نړم پرون زه کار ته لاړ نړم پرون ما پلان کې کار ونه کو نو تاسو به څنګه وایئ I didn't went to school yesterday او که نه I didn't go to school yesterday د ګرامر په لحاظ سره کومه جمله صحیح ده کومه جمله غلطه ده خپله پرې سوچ وکړئ صحیح جواب دی او صحیح جمله ده نمبر 2 I didn't go to school yesterday مطلب دا چې زه پرون سکول ته لاړ نړم او دا ولې صحیح ده ځکه کله چې په یو جمله کې په یو سنټنس کې ډیډ راشي یا ډیډ ناټ راشي نو بیا په هغه جمله کې موږ د ورب دویم حالت یعنی دویم فارم نشو استعمالولی او دا دی past tense question number 8 اتم نمبر پوښتنه you should tell your father you should to tell your father مطلب دا چې ته باید خپل پلار ته ووایې صحیح پلار نه پوښتنه وکړه هغه ته ووایه داسې بې پوښتنې مه ځه نو که چېرته تاسو داسې خبره په انګلیش کې کول غواړئ چې ته دې باید خپل پلار ته ووایې نو څنګه به وایې you should tell your father او که نه داسې به وایې you should to tell your father کوم یو صحیح راځي د ګرامر په لحاظ سره په دې کې صحیح جواب صحیح جمله ده you should tell your father number 1 ولی ځکه کله چې په یو سنټنس کې ماډل وربس راشي ماډل وربس څه ته وایي can could might should would او داسې ورپسې ځه تاسو په سکرین باندې ښکاري دې ته ویل کېږي ماډل ورب نو کله چې په یو سنټنس کې په یو جمله کې ماډل وربس راشي نو د ماډل وربس نه وروسته موږ ټو نشو استعمالولی که دویم نمبر سنټنس ته تاسو غور وکړئ نو په دې کې د شوډ نه بعد ټو استعمال شوی د شوډ نه بعد ټو نه استعمالیږي you should to tell your father نو دغه سنټنس غلط دی د دې غلطیانو نه به ځان وساتئ question number 9 اوس نهم نمبر پوښتنه او دلته به تاسو ډېره زیاته زده کړه وکړئ ډېر څه به زده کړئ نو پوښتنه داسې ده would you rather sleep on the bed or on the floor یا did you rather sleep on the bed or on the floor مطلب یې دا دی چې لکه فار ایگزامپل تاسو کره میلمه راغی یا بل څوک راغی ته ورته داسې وایي چې ها په کټ کې به سملي او که په ځمکه باندې به سملي کوم ځای دې خوښ دی نو په انګلیش کې به ورته څنګه وایي داسې به ورته وایي would you rather sleep on the bed or on the floor او که نه داسې به ورته وایي چې did you rather sleep on the bed or on the floor کوم یو صحیح دی نو صحیح جواب او صحیح سنټنس دی would you rather sleep on the bed or on the floor دا صحیح سنټنس دی مطلب دا دی چې څنګه په کټ کې به سملي او که په ځمکه باندې به سملي او دا دویم نمبر سنټنس did you rather sleep on the bed or on the floor دا مکمل غلط دی د ګرامر په لحاظ سره ولی نو که تاسو غواړئ چې په دې خبرو باندې ځان پوه کړئ نو د دې لپاره بیا تاسو ته پکار دي چې تاسو پریفرنس لاول زده کړئ پریفرنس څه ته وایي او په دې باندې به تاسو څوک پوه کوي په کوم ځای کې به تاسو زده کوئ په دې باندې انشالله تاسو الله تعالی همدا اوس پوه کوي زموږ په ذریعه باندې
نو preference څه ته وایي د preference مطلب دی د چا نه پوښتنه کول د چا نه د خوښې د ناخوښې پوښتنه کول یعنی د چا نه داسې پوښتنه کول لکه په پښتو کې چې موږ چاته وایو چې څنګه ستا دا خوښ دی که هغه دې خوښ دی دا ښه دی او که هغه ښه دی داسې پوښتنې کولو ته ویل کېږي preference لکه فار ایگزامپل تا خپل ملګرو سره یو رستورانت ته لاړلې هوټل ته لاړلې اول ته هغوی ستا نه پوښتنه کوي یا ته ترې پوښتنه کوي چې څنګه ستا څه خوښ دی کب دې خوښ دی که کباب دې خوښ دی دا دې خوښ دی که هغه دې خوښ دی ستا ام خوښ دی او که سیو دې خوښ دی ستا کرکټ خوښ دی او که فوټبال دې خوښ دی ستا سیمسنګ موبایل خوښ دی او که آیفون دې خوښ دی ستا جمع خوښ دی او که اوړی دې خوښ دی ستا پیاز خوښ دی او که ټماټر دې خوښ دی ستا غټې وریجې خوښ دي او که نرۍ وریجې دې خوښ دي ستا میتس خوښ دی او که انګلش دې خوښ دی نو کله چې موږ په انګلش کې د چا نه داسې پوښتنې کوو که نه نو دې ته ویل کېږي preference راځئ چې زده یې کوو فار ایگزامپل Do you like watching cricket or football? مطلب یې دا چې ستا کرکټ کتل خوښ دی په ټي وي باندې یا په سکرین باندې او که فوټبال کتل دې خوښ دی ته کرکټ ګورې او که فوټبال ګورې نو دا پریفرنس دی او چې پوښتنه کوئ نو داسې به وایئ I prefer football مطلب یې دا چې زما فوټبال خوښ دی زه فوټبال ته ترجیح ورکوم په څه باندې په کرکټ باندې یعنی اصل کې دې مطلب دا چې د کرکټ نه زیات زما فوټبال خوښ دی تاسو په جواب کې داسې ویلی شي I would prefer football د دې هم دغه مطلب دی چې د کرکټ نه زیات زما فوټبال خوښ دی What would you prefer to eat? Soup or French fries? مطلب یې دا دی چې څنګه څه به خورې د الوګانو چپس به خورې او که نه سوپ به خورې تاسو داسې ویلی شي What would you like to eat? که ته وې What would you like to eat یا What would you prefer to eat نو څه خبره نه ده یو مطلب دی او کله چې تاسو چا نه داسې پوښتنه کول غواړئ که نه بس دې جملې ته ګوره او بلکل د همدې په شان سټرکچر تیاروه I prefer French fries مطلب یې دا دی چې زما د الوګانو چپس خوښ دي یعنی د سوپ نه زیات زما د الوګانو چپس خوښ دي زه د الوګانو چپسو ته ترجیح ورکوم په سوپ باندې تاسو په جواب کې ورته داسې ویلی شي I would prefer to eat French fries I would prefer to eat French fries او د دې هم همدغه مطلب دی او فرنچ فرایز چې کوم دي که نه دا چپسو ته ویل کېږي د الوګانو چپس دا په بازار کې چې میلاویږي په هر یو بازار کې What would you prefer to drink? Mango juice or apple juice? مطلب یې دا چې څنګه څه بس کې د ام جوس بس کې او که نه د سیو جوس بس کې په جواب کې تاسو ویلی شي I prefer mango juice زما خو د ام جوس خوښ دی د سیو د جوس نه مې زیات د ام جوس خوښ دی نو زه به د ام جوس کوم تاسو په جواب کې داسې ویلی شي I would prefer mango juice د دواړو یو مطلب دی یا تاسو په جواب کې داسې ویلی شي I would rather drink mango juice د دې هم دغه مطلب دی چې یاره زه د ام جوس کوم زه به د ام جوس وڅښم ځکه چې د سیو د جوس نه زما د ام جوس زیات خوښ وي نو دغه درې طریقې مې درته وښودل په دې باندې تاسو جواب ورکولی شئ پوښتنې کولی شئ بل اگزامپل ته ګورو Would you rather eat fish or kebab? مطلب یې دا دی چې څنګه ته به کب خورې او که کباب به خورې کوم یو ستا خوښ دی کله چې ستاسو ملګري ستا نه پوښتنه وکړي یا دی ته پوښتنه وکړي نو په جواب کې ورته ویلی شي I would rather eat fish مطلب یې دا دی چې زه به کب خورم یعنی کبان زما خوښ دي د څه نه د کباب نه زه کب ته ترجیح ورکوم په کباب باندې درې دا مطلب دی او اوس به موږ څه کوو اوس موږ راځو او موږ هغه کوېسچن ته ګورو په ټیسټ کې نو تاسو ته اوس اټومیټک په خپله به ورته پته ولګېږي چې دا کم یو ورکې غلط دی او کم یو صحیح دی نو په ټیسټ کې زموږ پوښتنه ستاسو نه داسې وه Would you rather sleep on the bed or on the floor? Did you rather sleep on the bed or on the floor? نو په دې کې کم یو صحیح دی زه امید کوم چې تاسو به اوس زده کړي اوس لږ سوچ وکړئ او دې ته وګورئ چې په دې کې کم یو سنټینس صحیح دی او کم یو غلط دی نو په دې کې صحیح جواب او صحیح سنټینس هغه دی وړومبنی A would you rather ولی کله چې موږ په preference کې پوښتنه کوو نو موږ would you rather استعمالوو یا would you rather صحیح ده موږ did نه استعمالوو ځکه did خو past tense دی نو که چېرته تاسو په دې خبرو باندې پوه شوي یاستئ او تاسو لږ ډېر هم څه زده کړي نو بیا مهرباني وکړئ موږ ستاسو نه یو وړه شی نه غوښتنه کوو که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که د مکس پلیئر نه ګورئ دا ویډیو نو راشئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ که تاسو نه یې سبسکرایب کړی او ویډیو لایک هم کړئ ځکه دې سره موږ ته ډېره زیاته حوصله میلاویږي او موږ ته دا پته لګي چې موږ چې کومه خواري کوو داسې څوک شته چې د دې نه هغه فایده اخلي او موږ بیا نور هم کوشش کوو چې ستاسو لپاره همدا
همدغه شانې ویډیوز همدغه شانې درسونه په پښتو کې راوړو. Question number 10 and the final question of the beginner level. The beginner level اخیری question لسم نمبر question یعنی لسم نمبر پوښتنه او هغه ده I have watched this movie before 10 years یا 10 years ago. پرې کې کوم یو صحیح دی؟ مطلب یې دا دی چې ما دا فلم دغه مووي دا ما 10 کاله مخکې کتلی. نو تاسو به داسې وایئ چې before 10 years او که نه داسې به وایئ چې 10 years ago. کوم یو ورکې صحیح راځي؟ د دې صحیح جواب دی 10 years ago. ځکه کله چې موږ په انګلیش کې داسې خبرې کوو 10 کاله مخکې، یو کال مخکې، یو ګنټه مخکې، نو بیا موږ ago استعمالوو یا ago. که ago وای که ago وای no problem. Well done and great job. ډېر ښه، زبردست. اوس تاسو موږ ته صرف دومره ووایئ چې ستاسو صحیح جوابونه دا څومره وو. د څومره پوښتنو جوابونه تاسو صحیح ورکړل. که چېرته ستاسو صحیح جوابونه 8 یا 8 نه زیات وو نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو د انګلیش لیول دا بګینر نه دی بلکې د بګینر نم ډېر زیات ښه دی. خو که چېرته ستاسو جوابونه د 8 نه کم وو یعنی ستاسو صحیح جوابونه د 8 نه کم وو 5 شپږو یا 4 نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو لیول دا بګینر دی. یعنی تاسو هغه خلک چې تاسو اوس شروع کړی ده یعنی انګلیش د انګلیش زده کړې تاسو اوس شروع کړي دي. نو که په تاسو کې چا دغه پوښتنې صحیح کړي او یا یې غلطي کړي هېڅ خبره نه ده ځکه چې نن په دې ویډیو کې د دې ویډیو په اینډ کې موږ به تاسو ته زموږ د یو داسې پلی لیست په باره کې ویو یعنی د انګلیش د فری کورس په باره کې به درته ویو د الف نه واله ی پورې چې به تاسو ته بالکل فری میلاویږي او په دغه پلی لیست کې به تاسو ته د 200 نه زیات درسونه میلاویږي او هم په ترتیب سره چې اول به دا ویډیو ګورئ بیا به دا ګورئ بیا به دا ګورئ موږ به ورته باقاعده لیکلي کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 او کلاس 4 هم داسې ورپسې راځه دا به تاسو ته بالکل فری میلاویږي. د ویډیو په اینډ کې موږ تاسو ته ویو که چېرته تاسو دغه پلی لیست کې خو 200 ویډیوز دي صحیح ده د 200 نه زیات درسونه دي که په دې کې تاسو چېرته 13 هم وکتل کړه نو انشالله دا خبره درته زه په یقین سره کوم چې ستاسو انګلیش به د بګینر نه ایډوانسډ لیول ته لاړ شي ستاسو انګلیش به ډېر زیات بهتر شي په ډېر کم وخت کې. نو فری پلی لیست دی وخت پیدا کړئ او د دې نه فایده واخلئ. موږ تقریبا په 15 ورځو کې یو ویډیو جوړو نو تاسو سوچ وکړئ چې په دې 200 ویډیوز باندې به څومره خرچه شوي او په دې 200 ویډیوز باندې به څومره وخت لګېدلی. فایده اخیستل او نه اخیستل دا ستاسو کار دی خو یو خبره زه هر وخت کوم چې د فری سیس چا سره قدر نه وي. نمبر 2 انټرمیډیټ لیول. لیټس گو. اوس چې درنه موږ کومې لس پوښتنې کوو دا د انټرمیډیټ لیول دی. Question number 1. Where did you have dinner last night? Where do you have dinner last night? مطلب یې دا دی چې تا تېره شپه د ماسخوتن ډوډۍ چېرته وخوړله. نو په دې کې کوم یو سنټینس صحیح دی؟ که چېرته تاسو داسې خبره په انګلیش کې کول غواړئ نو تاسو به څنګه وایئ؟ داسې به وایئ چې Where did you have dinner last night? یا داسې به وایئ چې Where do you have dinner last night? کوم یو صحیح راځي؟ پر کې صحیح جواب دی Where did you have dinner last night یا Where did you have dinner last night. دا صحیح دی او دا دویم نمبر دا غلط دی Where do you have dinner last night. خو ولې غلط دی؟ غلط ځکه دی ځکه چې دلته موږ داسې پوښتنه کوو چې تا تېره شپه ډوډۍ کوم ځای کې وخوړه چا سره دې وخوړله نو دا چې کوم دی دا پاست ټینس دی ځکه چې دا خبره تېره شوې ده او کله چې موږ د یو داسې کار په باره کې خبره کوو چې تېر شوی بیا موږ پاست ټینس استعمالوو پریزنټ ټینس نه استعمالوو. نو په لومبي سنټینس کې پاست ټینس استعمال شوی دی Where did you have dinner last night او په دویم سنټینس کې Where do you have dinner last night نو دا دویم سنټینس غلط دی. Question number 2. دویم نمبر پوښتنه Did you finish your work? Have you finished your work? مطلب یې دا دی چې آیا تا خپل کار ختم کړی دی؟ په غور سره واوره نو اوس تاسو ماته دا ووایئ چې کله چې موږ په انګلیش کې داسې پوښتنه کوو د چا نه چې آیا تا خپل کار ختم کړی دی نو مونږ څنګه وایو Did you finish your work وایو او که نه Have you finished your work وایو. کم یو صحیح راځي؟ تاسو وایئ د ګرایمر په لحاظ سره کم یو صحیح دی؟ د دې صحیح جواب او صحیح سنټینس دی Have you finished your work او دا صحیح ولې دی؟ دا صحیح ځکه دی ځکه چې تاسو ته د سمپل پاست او د پریزنټ پرفیکټ ټینس په باره کې پته نشته دی. تاسو دا پته نشته دی چې په سمپل پاست ټینس کې او په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې څه فرق دی او د دې په وجه باندې ډېر خلک کنفیوز دي هغوی ته دا پته نه چې سمپل پاست ټینس په کوم ځای کې استعمالیږي او پریزنټ پرفیکټ ټینس دا په کوم ځای کې استعمالیږي خو انشالله اوس په یو منټ کې دننه پوه کوم.
نو دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې مونږ سمپل پاست ټینس حال استعمالو کله چې مونږ په انګلیش کې د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې هغه په یو ایگزیکټ ټایم باندې په یو معلوم وخت باندې سر ته رسېدلي یا شوي صحیح ده د هغې یو ټیم معلوم وي 2 غنټې مخکې 2 ورځې مخکې 10 کاله مخکې خو چې د هغه کارونه چې د هغې یو ایگزیکټ یو وخت یې معلوم وي او بیا مونږ استعمالوي وه پریزنټ پرفیکټ ټینس د هغه کارونو لپاره چې د هغې ایگزیکټ ټایم نه معلوم نو تاسو اگزامپلز ته د مثالونو ته یو ځل بیا وګورئ که نه did you finish your work او have you finished your work نو دا did you finish your work دې ته ویل کېږي simple past tense او have you finished your work دې ته ویل کېږي present perfect tense او ما تاسو ته ویل چې د دې څه مطلب دی ما تاسو ته ویل چې د دې سنټینس مطلب دا دی چې آیا تا خپل کار ختم کړی دی نو تا زما د خولې نه داسې خبره واورېده چې په هغې کې یو ایگزیکټ ټایم راغلی ما ورته د ټایم په باره کې ویل چې تا کله خپل کار ختم کړی نه ما ورته به صرف دومره چې آیا تا خپل کار ختم کړی د ایگزیکټ ټایم په باره کې مې درته ونه ویل نو په دې وجه باندې دلته په دې سنس کې have you finished your work دا صحیح ده دا دویم نمبر سنټینس دا هم غلط نه دی دا هم صحیح دی خو غلط مې درته په دې وجه باندې ووایم چې ستاسو ذهن کولاو شي او بل په دې خبره باندې ځان پوه کړئ که نه امریکن انګلیش چې دی هغوی سمپل پاست ټینس دا ډېر زیات استعمالوي په نسبت د پریزنټ پرفیکټ ټینس یعنې د یو کې د انګلینډ خلک چې کوم دي که نه مطلب د یونایټډ کینګډم خلک چې دي هغوی پریزنټ پرفیکټ ټینس ډېر زیات استعمالوي او امریکن چې دي هغوی سمپل پاست ټینس دا ډېر زیات استعمالوي نو دا بل سنټینس هم صحیح راځي غلط نه دی خو دې اګزامپل سره ستاسو ذهن کولاو شو Question number 3 دریم نمبر پوښتنه I have never been to Canada I have never gone to Canada تاسو وایي چې بلې کې کم یو صحیح دی او کم یو غلط دی د دې مطلب دا دی چې زه هیڅ کله کینیډا ته نه یم تللی زه هیڅ کله کینیډا ته نه یم تللی نو که په انګلیش کې چېرته تاسو داسې خبره کول غواړئ نو تاسو به څنګه وایئ داسې به وایئ چې I have never been to Canada او که نه داسې به وایئ چې I have never gone to Canada کم یو صحیح راځي دلته صحیح جواب او صحیح سنټینس دی I have never been to Canada او دا دویم نمبر غلط دی ولې غلط دی فار ایگزامپل که زه چېرته داسې ویم My father has been to China My father has gone to China نو آیا تاسو دا پته لګي چې په دې دوانو سنټینسز کې څه فرق دی د has been to China څه مطلب دی او has gone to China څه مطلب دی My father has been to China د دې مطلب دا دی چې زما پلار زما والد صاحب چاینا ته هم تللی و د چاینا چکر یې موالی دی اوس خو کور کې ناست دی خو چاینا ته څه وخت کې تللی و او که زه چېرته داسې ویم چې My father has gone to China نو د دې مطلب دا دی چې زما پلار چې کوم دی زما والد صاحب هغه چاینا ته تللی دی اوس هم په چین کې دی او واپس نه دی راغلی I have been to Iran I have gone to Iran نو I have been to Iran د دې مطلب دا دی چې زه ایران ته هم تللی یم یعنې اوس خو کور کې ناست یم تا سره ناست یم خبرې کوم خو ما د ایران چکر هم وهلی دی د دې مطلب دا دی او I have gone to Iran نو دې مطلب دا چې زه ایران ته تللی یم او اوس هم په ایران کې یم صحیح ده اوس چا سره په موبایل باندې خبرې کوي I have been to Turkey 3 times مطلب دا چې زه ترکیه ته 3 ځل ته تللی یم 3 ځل ته مې د ترکیه چکر والی دی اوس کور کې ناست یم خو 3 ځل ته زه تللی یم خو که ته داسې وایې چې I have gone to Turkey نو مطلب دی چې ته اوس هم په ترکیه کې خپل کور ته راغلی نه نو په دې وجه باندې دلته په دې ټیسټ کې I have never been to Canada دا صحیح دی او I have never gone to Canada دا غلط دی ځکه که چېرته تاسو په انګلیش کې داسې خبرې کول غواړئ چې یاره زه پلان کې ځي ته هم تللی یم اوس خو کور کې ناست یم خو تللی یم چکر مې والی نو بیا تاسو داسې وایئ چې I have never been to هغه پلان کې ځئ Question number 4 څلورم نمبر پوښتنه I asked the shopkeeper to have a refund یا for a refund مطلب دا چې ما دکاندار ته ویل چې ما ته پیسې واپس راکړه او زما دا پلان کې څیز نه دی خوښ نو د دې لپاره داسې راځي چې I asked the shopkeeper to have a refund او که نه داسې راځي چې I asked the shopkeeper for a refund تاسو وایئ چې په دې کې کم یو صحیح دی کم یو باید مونږ ووایو دلته صحیح جواب دی for a refund تاسو باید داسې ووایئ چې I asked the shopkeeper for a refund مطلب دا چې ما دکاندار ته ویل چې ما ته پیسې واپس راکړه زما دا پلان کې څیز دا نه دی خوښ او دا for a refund دا صحیح ولې دی دا د کوالیکیشن په وجه باندې صحیح دی په کوالیکیشن باندې انشالله یو ویډیو جوړه کوو Question number 5 اوس پنځم نمبر پوښتنه She is married to a doctor She is married with a doctor مطلب دا دی چې هغې یو ډاکټر سره واده کړی دی
صحیح ده هغه یو ډاکټر ته واده شوې ده نو بلې کې کم یو صحیح راځي که چېرته تاسو داسې خبره په انګلیش کې کول غواړئ تاسو به څه وایئ شي از میریډ ټو ا ډاکټر او که نه شي از میریډ with a doctor دلته صحیح جواب دی شي از میریډ ټو ا ډاکټر with a doctor دا صحیح نه راځي she is married to a mechanic هغه یو مصري سره واده کړی دی she is married to a bus driver هغه د بس ډرایور سره واده کړی دی she is married to an engineer هغه یو انجینیر سره واده کړی دی نو دلته په دې سنس کې to صحیح راځي او with دا صحیح نه راځي او ولې صحیح راځي ځکه چې دلته په دې سنس کې دا د prepositions خبره ده او دلته preposition to صحیح راځي او with دا غلط راځي Question number 6 شپږم نمبر پوښتنه If you don't tell me I will slap you If you didn't tell me I will slap you مطلب دا دی که ته چېرته ماته نه وې دا خبره راته نه کې نو وبه دې وام د سلیپ مطلب د سپېړه یعنی یو شړک به درنه وباسم یو سپېړه به درکړم نو تاسو وایئ چې په دې کې کم یو سنټینس صحیح دی لږ سوچ پې وکړئ دا کنډیشنل سنټینسز دي دلته صحیح جواب دی if you don't tell me I will slap you if you don't tell me I will slap you او دا دویم نمبر چې کوم دی کنه if you didn't tell me I will slap you دا غلط دی غلط ولې دی ځکه چې دا کنډیشنل سنټینس دی په انګلیش کې یو وي زیرو کنډیشنل یو وي فرست کنډیشنل سیکنډ کنډیشنل او تھرډ کنډیشنل او دلته استعمال شوی دی فرست کنډیشنل په فرست کنډیشنل کې زموږ لومبنی کلاس چې کوم دی کنه لومبنی کلاس دا وی په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې او دویم کلاس وی په سمپل فیوچر ټینس کې خیر پرې باندې ان شاء الله یو ویډیو سکرپټ شوی دا او ډېر زر به اپلوډ کو جوړ به کو بیا اپلوډ کو کوېسچن نمبر 7 ووم نمبر پوښتنه I wouldn't do that if I was you I wouldn't do that if I were you مطلب دا دی که ستا په ځای باندې زه وم که نه نو ما به دا کار نه وی کړی یعنې زه به دا کار ونه کړمه که ستا په ځای باندې زه وی نو تاسو وایئ کله چې موږ په انګلیش کې داسې خبرې کوو نو موږ به څنګه وایو په دې کې کم یو صحیح دی کم یو غلط دی ګرایمر څه وایي او ستاسو ذهن څه وایي دلته صحیح جواب دی I wouldn't do that if I were you دویم نمبر ولې ځکه د ټینسز په ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي چې د آی نه بعد واز استعمالیږي په پاست ټینس کې صحیح د آی واز خو کله چې خبره د کنډیشنل راشي که نه دې ته ویل کېږي کنډیشنل سنټینسز نو په کنډیشنل کې بیا دا خبره الټه وي په کنډیشنل کې بیا موږ د آی نه بعد ور استعمالوو که ته په عام ټینسز کې د آی نه بعد واز استعمال کې دا مکمل غلط دی خو په کنډیشنل سنټینسز کې د آی نه بعد ور استعمالیږي دا صحیح ده او ما تاسو ویل انشاءالله په دې باندې ویډیو سکرپټ شوی ده او ډېر زر به انشاءالله موږ ویډیو ریکارډ کو بیا به اپلوډ کو نو تاسو به کنډیشنل 0 1 2 3 دا ټول هر څه به زده کوئ کوېسچن نمبر 8 اوس اتم نمبر پوښتنه I'm used to get up early in the morning I'm used to getting up early in the morning مطلب او معنی خو دا چې سحر کې وختي را پاسېدل دا زما یو عادت جوړ شوی یعنی سحر کې وختي را پاسېدل زره دې عادت یم که زه موبایل هم په ټیم نه کوم که نه نو بس همداسې په خپله اټومیټک را پاسېږم ځکه چې دا زما یو عادت جوړ شوی او که تاسو دواړو سنټینسز ته لږ غور وکئ نو په لومبني سنټینس کې آی این جي شته په دویم سنټینس کې آی این جي نشته یعنی صرف یو د آی این جي فرق دی ورکې په لومبني سنټینس کې وګورئ ګیټ اپ دی او په دویم سنټینس کې ګیټینګ اپ دی نو تاسو وایئ چې په دې کې د ګرامر په لحاظ سره کم یو سنټینس صحیح دی او کم یو غلط دی سوچ پې وکئ په دې کې صحیح سنټینس او صحیح جواب دی I'm used to getting up early in the morning د آی این جي والا یعنی دویم نمبر بی دا ورکې صحیح جواب دی صحیح سنټینس دی او دویم نمبر سنټینس دا غلط دی نو کله چې تاسو په انګلیش کې د یو داسې کار په باره کې خبرې کول غواړئ چې فرض کړئ چې دا پلانکی کار اوس زما عادت شوی دی زه اوس د دې پلانکی کار عادي شوی یم بس دا زما یو عادت جوړ شوی دی نو I'm used to بیا د ورب لومبنی فارم او دې سره به تاسو آی این جي خامخا وایئ که آی این جي ورسره ونه وایئ نو بیا غلط راځي کله چې مونږ یوز ټو استعمال کو بی ورب سره د بی ورب مطلب دی ایز ایم آر واز ورب وغیره دې سره چې کله یوز ټو راشي صحیح ده نو بیا دې مطلب دا دی چې دلته خبره کېږي د یو عادت په باره کې او کله چې مونږ د داسې عادت په باره کې خبره کوو نو بیا مونږ ورب سره مین ورب سره آی این جي خامخا استعمالوو که چېرته مونږ داسې ووایو I used to get up early in the morning
I used to get up early in the morning. نو دې سنټنس اوس مطلب دا شو چې مخکې به زه وختي را پاسېدلم، مخکې به ذکر چې به سهار وختي را پاسېدلم، اوس ناوخته پورې وته یم. نو دلته خبره کېږي د پاست چې دا پلانکی کار به ما مخکې کوه، مخکې به زه وختي را پاسېدلم. که چېرته مونږ داسې وایو غواړو چې اوس زه وختي را پاسېږم هر سهار، الحمدلله دا زما عادت جوړ شوی دی. نو بیا مونږ داسې وایو I'm used to getting up early in the morning. بل اگزامپل I used to take tea every night. مطلب دا چې هر شپه به ما چیس کو، چیس کل هر شپه دا زما یو عادت جوړ شوی. که چېرته مونږ داسې وایو I'm used to taking tea every night. مطلب دا دی چې چیس کل هر شپه دا زما عادت جوړ شوی دی، هر شپه زه چای خامخا څکم، که وی نه څکم نو بیا ماته خوب نه راځي. He used to smoke cigarettes. هغه به سیګرټ څکل، سیګرټ څکل د هغه عادت و، مخکې به سیګرټ څکل، اوس سیګرټ نه څکي. He is used to smoking cigarette. سیګرټ څکل د هغه یو عادت جوړ شوی، هغه اوس نشي پرېغوستلی. I used to visit there every day. مطلب یې دا دی چې زه به هره ورځ هلته تلم، هلته تلل زما یو عادت جوړ شوی، یعنې مخکې به زه هره ورځ هلته خوشی وم. خو که چېرته مونږ داسې وایو I'm used to visiting there every day، نو مطلب یې دا دی چې هلته تلل زما یو عادت جوړ شوی، هره ورځ زه هلته ځم. Question number 9. نهم نمبر پوښتنه. I was tired because I had traveled all day. Yeah, I was tired because I had been traveling all day. مطلب یې دا دی چې زه ستړی وم، زه ډېر زیات ستړی وم. ولې؟ ځکه چې ما ټوله ورځ سفر کړی و. نو کله چې موږ داسې خبره په انګلیش کې کوو نو څنګه به وایو؟ لومړنی صحیح راځي او که نه دویم صحیح راځي. دویم نمبر صحیح دی، دویم نمبر جواب صحیح دی. I was tired because I had been traveling all day. دا صحیح دی، دا صحیح ولې دی؟ ځکه چې په دې کې استعمال شوی دی past perfect continuous tense. او مونږ past perfect continuous tense هله استعمالو کله چې مونږ د یو داسې کار په باره کې خبرې کوو چې هغه په پاست کې په تیر شوي وخت کې د یو بل کار د کېدلو نه مخکې شوی وي، واقع شوی وي. نو کله چې مونږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو بیا مونږ استعمالو past perfect continuous tense. لکه ګوره وایي I was tired because I had been traveling all day. نو I was tired و زه ستړی وم، ستړی وم. ولې؟ وجه سره وجه دا ده ځکه چې ما ټوله ورځ سفر کړی و. نو د ستړي کېدلو نه مخکې چې کوم دی یو کار شوی دی، یعنې سفر شوی دی. صحیح ده؟ نو په دې وجه باندې په دې کیس کې مونږ استعمالو past perfect continuous tense. Question number 10. اوس لسم نمبر پوښتنه او د انټرمیډیټ سیکشن د انټرمیډیټ لیول دا اخرنۍ پوښتنه ده. You are tired. You must have worked hard. Yeah, you are tired. You must have worked hard. په دوه کې صرف د ایډي فرق دی. او لومبني سنټنس ته وګوره په دې کې ورک سره ایډي راغلی ده، او دویم سنټنس ته وګوره په دې کې ورک سره ایډي نه ده راغلی. نو د سنټنس مطلب دا دی چې you are tired ته ستړی، you must have worked hard تا به خامخا ډېر زیات کار کړی، تا به خامخا ډېر زیات محنت کړی. دلته زموږ لومبنی جواب صحیح دی. You are tired. You must have worked hard. ولې؟ ځکه کله چې have has په سنټنس کې راشي نو هلته بیا مونږ که هیزي که هیبي که هیډي هلته بیا مونږ د ورب تھرډ فارم استعمالو. صحیح ده؟ مونږ فرست فارم نه استعمالو. زموږ په دویم سنټنس کې ورک راغلی دی، ورک فرست فارم دی، لومبنی حالت دی. او په دویم سنټنس په لومبني سنټنس کې ورک راغلی نو ورک ورک ورکډ. ورک چې کوم دی ایډي چې ورسره ده دا دی سیکنډ فارم دی او تھرډ فارم دی، خو دلته دا تھرډ فارم دی. نو په دې وجه باندې کله چې په یو سنټنس کې هیب هیز هیډ راشي نو بیا موږ د ورب تھرډ فارم استعمالو. ګریټ جاب. اوس تاسو د انټرمیډیټ لیول ټیسټ هم ورکو. که چېرته په دې ټیسټ کې ستاسو صحیح جوابونه اتو یا د اتو نه زیاتو نو د دې دا مطلب دی چې ستاسو د انګلیش لیول چې دی دا د انټرمیډیټ نه هم ښه دی. خو که چېرته ستاسو سوالونه د اتو نه ښکته شپږو وو نو د دې دا مطلب دی چې ستاسو لیول دا انټرمیډیټ دی. که ستاسو زیات جوابونه صحیح او که غلطو هېڅ خبره نه ده. د ویډیو په اینډ کې چې موږ تاسو ته کوم پلی لیست په باره کې ویو بالکل فری، د هغې نه تاسو خپل انګلیش ډېر زیات امپروف کولی شئ په ډېر کم وخت کې. نمبر 3 ایډوانس لیول. اوس نمبر د ایډوانس لیول د ټیسټ. که چېرته دا ټیسټ تاسو ورکړئ نو تاسو پته ولګېږي چې ستاسو انګلیش دا ایډوانس دی او که نه دی. نو راځئ چې دا سیکشن هم سټارټ کړو. Question number 1 in advanced level.
په ایڈوانس لیول کې لومړنۍ پوښتنه certain serious diseases can be successfully treated dash detected in an initial stage پر خالی ځای کې پر ډیش کې څه شی راځي if راځي او که before راځي د ټول سنټنس د ټولې جملې مطلب دا دی سره سې غټې بیماریانې دي سره سې غټې ناروغۍ دي چې د هغې پته په لومبني سټیج کې ولګېږي نو ښه په کامیابۍ سره د هغې علاج کیدلی شي د if مطلب دی که او د before مطلب دی مخکې نو دلته څه شی راځي if راځي او که before راځي دلته راځي if صحیح جواب دی ځکه چې د if مطلب دی که او د before مطلب دی مخکې Question number 2 دویم نمبر پوښتنه The wounded hunter dashed on the ground for almost an hour when coincidentally he dashed by another hunter دلته پرې دوو خالی ځایونو کې پرې دوو ډیشونو کې کم یو صحیح راځي had been lying was spotted او کنه was lying or spotted د سنټنس مطلب دا دی چې زخمی شکاري په ځمکه باندې تقریبا د یو ګنټې پورې پروت و کله چې اتفاقاً یو بل ښکاري هغه وکتو دلته صحیح جواب دی A یعنی په لومړني ډیش کې راځي had been lying او په دویم ډیش کې راځي was spotted یعنی دا سنټنس پکار دی چې داسې The wounded hunter had been lying on the ground for almost an hour when coincidentally he was spotted by another hunter او د لومړني نمبر جواب صحیح ولې دی ځکه چې دلته په لومړني ډیش کې ضرورت دی د past perfect continuous tense او په دویم نمبر ډیش کې ضرورت دی د اکټیو پیسیو وایس دغه دوه پوښتنې د ایډوانس لیول د ټیسټ وي که چېرته تاسو دغه دواړه پوښتنې صحیح کړي نو د دې دا مطلب دی چې ستاسو انګلیش په ایډوانس لیول کې دی ستاسو انګلیش ډېر زیات ښه دی او زه خو یم چې په همدغه ځای باندې به بس کړو ځکه څومره چې مخکې ځو هغومره دغه پوښتنې سختېږي په مزه مزه باندې او څومره چې سختېږي نو هغومره زیات ایکسپلینیشن غواړي هغومره زیات به د دې وضاحت کوي او چې څومره وضاحت زیاتېږي نو هغومره بیا ویډیو چې کوم دی اوږدېږي ډېره زیاته به اوږده شي ویډیو خو خیر که چېرته بیا هم تاسو غواړئ چې موږ دا ایکسپلین کړو د ایډوانس لیول دغه اته نورې کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ انشالله په هغې باندې به بل یو ویډیو جوړه کړو هغه به تفصیل سره به دا یو پوښتنه دا به ایکسپلین کړو چې یاره صحیح دی نو صحیح ولې دی او که غلط دی نو غلط ولې دی که تاسو غواړئ چې په دې باندې موږ یو بله ویډیو جوړه کړو نو بیا به کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ خو زه خو یم چې تر اوسه پورې بس تاسو د بګینر لیول ټیسټ ورکو او د انټرمیډیټ بس دا ستاسو دپاره ډېر څه دي او د نه چې تاسو کومې زده کړې وکړئ بس همدا هم کافي دي ما چې تاسو ته کوم پلی لیست په باره کې ویلو یعنې زموږ د انګلیش د فری کورس په باره کې نو د هغې لینک به تاسو لاندې په ډسکرپشن کې میلاو شي د ډسکرپشن مطلب دی د دې ویډیو نه لاندې موږ تاسو ته لینکس درکړي دي او ورته هم لیکلي چې دا د انګلیش د مکمل کورس لینک دی په هغې باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به پلی لیست ته لاړ شئ په پلی لیست کې بیا تاسو شروع شي ویډیوز دې ورکړي کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 په نمبر باندې ګورئ که د ورځې یو ګورئ که دوه ګورئ خو هره ورځ زده کړه خامخا کوئ دغه کورس تاسو د یوې میاشتې پورې جاري وساتئ نو یو میاشت کې دننه تاسو ته به پته ولګي چې ستاسو انګلیش د کم ځای نه کم ځای ته ځي او تاسو څومره زده کړه کوئ او زموږ یو بل چینل هم شته چې د هغې نوم دی د یو ایل انګلیش 2.0 په هغه چینل باندې زه په خپله ټیچنګ نه کوم بل څوک ټیچنګ کوي خو که چېرته تاسو غواړئ چې د انګلیش ډېر بنیادي وکیبلري زده کړئ نو بیا تاسو هغه چینل هم سبسکرایب کړئ ځکه چې هلته هم تاسو ته انګلیش ټو پښتو ډېر ښه درسونه په لاس درشي نو که ستاسو څه قسمه پوښتنې زموږ نه تاسو غواړئ چې موږ د راتلونکي ویډیو د څه په باره کې جوړه کړو نو لاندې په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ په کوم ځای کې چې تاسو کمنټ لیکئ او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو څنګه ویډیو غواړئ نو هغه شانتې ویډیو به موږ جوړو او چې هغه لینکونه درنه هېر نه شي لاندې په ډسکرپشن کې موږ تاسو ته د هغې لینکس درکړي دي See you inshallah next time with another lesson. Until take care and goodbye.